زما ژوند چې دی نو دا د دې کلي د دې وطن د دې خاورې سره تړلی دی. بنیادي طور خو چونکې د کور کلي ژوند و نو په دې خپل کلي کې راته دا اعزاز حاصل دی چې د خپل کلي د سکول نه مې د هغه سکول نه چې د کم بنیاد په انګریزانو په دور کې ایښی شوی او وروستو زموږ د علاقې ته دا اعزاز هم حاصل دی چې په تعلیمي لحاظ سره دا صوابه یې ډېر مخ په وړاندې ده. نو د دې کلي د سکول نه مې چې کله 10م کړی دی نو بیا کراچۍ ته لیږلی شوی وم او زما په خیال په دې وجه لیږلی شوی وم چې دلته به شاید چې د سیاست په حواله باندې د دې کور په حواله باندې به دومره توجه نشي یا دغه بوج به پرې د وخت نه مخکې راشي. نو کراچۍ ته ولېږلی شوم او هلته مې نور ټول د ژوند تعلیمي اړخونه چې دي نو هغه مې هلته کړي دي. فخر راته دا دی چې د کراچۍ او د سند ډېره لوی تعلیمي اداره نیشنل کالج د کراچۍ یونیورسټي د اردو لا کالج نه فارغ شوی یم. او بیا وروسته مې دا هم خوش قسمتي ده چې وروستو د ولی خان دی په موجودګۍ کې د طلبا تحریک د یو ذموار په حیثیت مې هغوی سره کار هم کړی دی. نو دغه یادونه چې دی دا خواږه یادونه چې دی نو دا زما دپاره یو ډېره لوی احساسه ده او د هغه مشرانو روایات، د هغه مشرانو بردباری، د هغه مشرانو برداشت او د هغه مشرانو د دې قام او د وطن او د خاورې دپاره د ډېرو سختو ژوندونو هغه تېرېدل نو هغه راته په مخ په وړاندې دي. زمن وخت سره تقاضې بدلیږي، ضرورتونه بدلیږي او د نوي وخت سره تګ ضروري کیږي. نو لازماً زموږ یو خبره ده چې پس د عالمي جبر په وجه د دې خطې د صورتحال په وجه زموږ ډېر روایات مات شو. هغه روایات چې د پښتنو فخر و د پښتنو اساسه وه نو هغه روایات د میدانه لاړل. نو دغه یو کمی وخت په وخت ډېر محسوسوم. برداشت د انساني ژوند چې دی دا یو ډېر لوی ضرورت دی او کم کامونه چې مخ په وړاندې تللي دي نو هغې کې د هغوی د برداشت یو لوی حصه پاتې شوې ده. د پښتنو روایتاً چې دی نو د دوی د برداشت حوصلې به ډېرې وي او د دوی جرګې او د دوی کې جرګو کې او مشرانو کې په یو بل تنقیدونه او د یو بل مخالفتونه خو آخر کې د اجتماعي فیصلو قدرونه چې دی دا زموږ اساسه وه. هغه څیزونه لږ پاتې نه شو. مذهبي لحاظ سره پښتون قام چې دی دا یو ډېر د برداشت او ډېر د ستونزو وړو او د یو بل سره د اختلاف نه کولو چې دی نو دا د دوی روایاتو او که چا هر څنګه خپل نقطه نظر لرو که هغه ادبي لحاظ سره او که هغه مذهبي لحاظ سره او که هغه سیاسي لحاظ سره او که هغه معاشي لحاظ سره نو د هغې احترام به کېده. زموږ د ذموارو خلکو، زموږ د پوهانو، زموږ د مدبرینو، زموږ د سیاسي قیادت چې موږ خپل ځوانانو کې هغه برداشت پیدا کو، هغه صبر پیدا کو، هغه نظم پیدا کو چې راتلونکي وخت کې دوی ته څوک نقصان نه رسي. نو ولی خان یو ځل وی چې زموږ ګټه دا نه ده چې هر سړی د سره ټوپی په سر کړي. زموږ مرام دا دی چې هر پښتون بچی د شعور واخلي. نو که یو پښتون بچی په هر ګوند کې وي خو چې هغه د خپلې خاورې دپاره، د خپل وطن دپاره او د خپل قام دپاره ستونزې کوي، جدوجهد کوي، پوهه لري او په هغه تحریکونو کې خپل حصه اچوي چې کم د قام په ګټه تمامیږي نو زما په خیال دغه زموږ د قامي تحریک، دغه زموږ د سیاست، دغه زموږ د دې خاورې او د قام او د وطن ګټه ده. نو که څه کمی راغلی نو دا زه د خپل نسل کمی ګڼم چې موږ نه شعوري طور یا غیر شعوري طور یا د حالاتو د جبر په وجه دا کمی راغلی دي چې د دې تیر نسلونو دو یا د یو نسل هغسې تربیت نه دی شوی چې کم مخکې و. نو دغه د حالات جبر دی چې ځوانان جذباتي هم دي، ځوانان لازمان تعلیمونه نن ډیر دي خو
خو د بده مرغه لږ سیاسي شعور کم شوی دی پوهه چې د هغه لږه کمه شوې ده نو دغې ته به لږه توجه پکاري دغې ته به کې زموږ د درسي تعلیمي ادارو رول هم دی چې هغې کې داسې یو نسل تیار شي د هغې داسې خصمانه وشي چې هغه پوهه هم وي هغه تعلیم یافته هم وي خو چې هغه باشعور سیاست چې دی هغه خو د ژوند یو ضرورت دی هغه د ټولنې د کام او د وطن د ښېګړې نوم دی نو باید چې دغه خبره باندې دا ځوان نسل او دا کام پوه شي چې سیاست زموږ د بده مرغه موږ یو ډېر منفي شی اخیستی دی حالانکه سیاست د معاشرې د ژوند نښه ده سیاست د کامونو او د وطنونو د حقونو د اخیستو نوم دی نو باید چې دغه مونږه وضاحت وکړو په دغه باندې خلک پوه کړو چې سیاست خدمت دی سیاست پوه ده سیاست شعور دی سیاست برداشت دی هغه برداشت چې ما سره څوک اختلاف لري او زه د هغه د رایې احترام وکړم هغه خبرې چې د وطن او د کام په ګټه تمامیږي په هغې کې موږ یو بل سره اتفاق وکړو نو سیاست یو ګلدسته ده ښکلي ښکلي ګلونه دي پکې ښکلي ښکلي رنګونه لري باید چې مختلف به وي بویونه به مختلفي رنګونه او خوندونه به مختلفي خو احساس ډېر ښکلی دی که موږ ورته د شعور په سترګه باندې وګورو د کام بچو ته لازماً د عوام د خپلو ناکامو په بنیاد چې ناکامو نه به ځان ساتئ او د کام بچو ته به دا عوام چې د خپلو کامیابو کوششونه به کوئ ځکه به کوئ چې د وخت لوازمات بدل شوي دي خپل تعلیمونه به کوئ د خپلو کورانو د راتلونکي وختونو د بوج وړو په خپل بدن او اوږو کې به خپل بدن کې به توان پیدا کوئ او د هغه ذمهوارو چې په راتلونکي وختونو کې به تاسو ته میلاویږي د هغې احساس به کوئ او د کام او د وطن مینه به په خپلو زړونو کې پیدا کوئ خو د ټولو نه لویه خبره ده چې برداشت به په ځان کې پیدا کوئ